اول د اسلام کې داسې و طالبانو روزه یې ورې کلکه روزه وه. روزه خو که نه امساک ته وایي چې هر چي نه به ځان بندوي. نو وایي داسې چل و چې اول د اسلام کې به چې شپه سولم زه چې بس بیا تا ته څوک جایز نه ول. معامله جایزه نه وه چې تی کور وله سره وکړي، دا بنده وله. عمر رضی الله عنه طالبانو یو ورځ عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام سره وي یوه شپه تراویح یې کړې وي، روزه ماته یې کړې وه، د ماخوستان جمع یې کړې وه. نبي علیه السلام سره هملته ناست و. د شپې چې راغی ښځې یې ویده وله بس راویښه یې کړله. رښتیا هلته اسلام کې حکم داسې و د شپې نه چې کله به ویده سوې بیا معامله ناروا چې ښځې ویده سوې وه. عمر رضی الله عنه چې راغی نبي علیه السلام سره د شپې مجلس چې راغی راویښه یې کړله، راځه معامله کړو. هغې ورته ویلې زه ویده وم، وایي نه وي ویده، خو بس طالبانو معامله یې وکړه. دا نورو صحابو هم دا معامله سوې و. اسلام ګوره طالبانو انسان احرس مما منع ده که نه، چې له څه شي نه منع کړي بیا ډېرو ته حارس ستی نبي علیه السلام. خو صحابه خو داسې خلک ول چې ګناه به تېر وسو. رسول علیه السلام ته به راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې موږ نه کار خراب سوی ده. بس الله بیا دا آیات را نازل کړ چې زه انسانان دي نو که د شپې هم تېر بند کړي د ورځې بیا خو نو نه کېږي.